یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د بیل آیکن نشان هم ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا ښیم چې د یوټیوب چینل د ویډیو لپاره څنګه تمبنیل جوړ کړو. تمبنیل د یوټیوب چینل د ویډیو لپاره ډېر ضرور ده. که موږ سم تمبنیل جوړ کړو د یوټیوب چینل ویډیو لپاره، نو زموږ دا ویډیو به خلک ګوري ډېر. دا کوم څوک چې زموږ ویډیو وګوري نو هغه مجبوره کېږي چې دا ویډیو پلی کړي. تمبنیل چې څومره ښایسته وي، تمبنیل د دې ویډیو سر انځور ته وایي، سر عکس ته وایي. نو تمبنیل د جوړولو نه مخکې زه لومړی له تاسو نه یوه هیله کوم، هغه دا ده چې زما دا یوټیوب چینل کوم تر اوسه پورې نه یو سبسکرایب کړی، د سره سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې د بیل آیکن نښان ووهئ، بیا په آل کلیک کړئ، تر څو چې زه هره یوه ویډیو اپلوډ کړم تاسو ته په وخت در ورسېږي. نو د تمبنیل جوړولو لپاره لومړی یو اپلیکیشن ته ضرورت ده چې هغه اپلیکیشن ده پیکسل لیب. د اپلیکیشن ته موږ وایو پیکسل لیب. دا اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ، پلی سټور کې شته. دا اوپن کوم او تاسو ته یې ښیم. ښه بېلګه یې دغه ده، تاسو لیدلی چې ما دا یو تمبنیل جوړ کړی ده. که تاسو غواړئ چې دا ډول تمبنیل جوړ کړئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. په دې ویډیو کې زه تاسو دا ډول تمبنیل ښیم. خاص همدا تمبنیل څنګه کولی شو چې سبسکرایب بټن انیمیشن جوړه کړو. یوټیوب چینل او دا سکرین شاټ عکسونه دي. نو زه دا لرې کوم، بېرته ځم پیکسل لیب ته، پیکسل لیب آن کوم. دلته راځو، دا سر ته دا سپین بیکګراونډ انتخابوو او په دې دریو ټیکو کلیک کوو. دلته امیج سایز باندې کلیک کوو او په دې کې کسټم باندې کلیک کوو. یوټیوب تمبنیل انتخابوو. یوټیوب تمبنیل سایز ګورئ 1280 په 240 کې ده. نو اوکې کوئ. دا یې سایز ده، دا یې سایز ده. راځو دلته د دې دریمه خانه کلیک کوو، دلته شوپس باندې کلیک کوو. شوپس کې دا ځای انتخابوو. په دې کې موږ تاسې دا انتخابوو او راځو رنګ ته. رنګ یې تاسې دلته ورکولی شئ، زیړ وي، سپین وي، سور وي، هر ډیزاین رنګ ورکولی شئ تاسې خپل خوښ ته. خو زما سور رنګ خوښ ده، زه به سور رنګ ورکړم. سور رنګ به زه ورکړم او په صحیح علامه به کلیک کړم. داسې زه غټوم، تاسې په خپله هم لیدلی شئ. دا به داسې غټ کړو. دا چې کله داسې غټ کړو، داسې بیا برابر کړو. ښه، نو دا سایز داسې غټوم، تاسې به دا داسې غټ کړئ، داسې راولئ. دلته تاسې برابر کړئ چې څومره سایز تاسې دلته انتخابوئ، هغه به ورته برابر کړئ. داسې راولئ، نیمایي کې دروئ، داسې کوئ. خو زه داسې کوم. عموما ډېری خلک په یوټیوب کې دا ډول تمبنیل جوړوي. نو ځکه هم زه نن غواړم تاسو دا تمبنیل وښیم. وروسته راځو دلته په ټیکسټ باندې کلیک کوو او ایډیټ باندې کلیک کوو. دا ختموو، دلته لیکو څنګه کولای شو چې د یوټیوب څنګه کولای شو سبسکرایب بټن انیمیشن جوړه کړو. د باندې اوکې کوو او دا خط داسې برابروو. دلته داسې د دې خط سایز برابروم. دلته راځم، دلته زه په سایز باندې کلیک کوو. سایز کې دلته داسې خط سایز برابرولی شئ، داسې سایز تاسې برابرولی شئ. سایز یې برابر کړئ او دلته راځو کلر ورته انتخابوو. کوم کلر ستاسې خوښ وي ورته انتخاب کړئ. خو له سور کلر سره سپین ډېر شو کوي، سپین ښه ښکارېږي ورسره. دا زه داسې لږ نور څه هم غټوم او داسې کوم. تاسې لیدلی شئ، وګورئ چې څنګه کولی شو چې سبسکرایب بټن انیمیشن جوړه کړو. تاسې لیدلی شئ دا لیکایي ما وکړه. اوس راځو دلته په دې مثبت علامه باندې کلیک کوو. زه تاسو ته دا ځای ښیم، دا په دې ځای کلیک کوو او دلته فرام ګالري باندې کلیک کوو. نو زه رالم دلته ګالري ته. ګالري کې ما دلته عکسونه پیسټ کړي دي، دلته تاسې لیدلی شئ. دا د نو دا د سبسکرایب او راغلم دلته سایز تاسې ورته برابرولی شئ. داسې دا سایز ورته برابروم. دا داسې لیک څه کوچنی کوو، دلته راوړو یغدئ.
لیکس به نور هم کچھ نہیں پتا دلته برابر یغدو دغسې دلته تاسې کتلی شئ او بیا ځم دلته په دې مثبت علامه کلیک کوم فرام ګالري باندې کلیک کوم او دلته په دې درې ټکو کلیک کوم آل ګالري باندې کلیک کوم آل ګالري کې دلته ځم او دلته د یوټیوب هغه کومه مخ پاڼه چې د هغه رااخلم دې سایز داسې لیک وړی کوم او دا دلته ایږدم او دلته بیا ټیکس ځم ټیکس کې بیا په ایډیټ کې کلیک کوم او دلته لیکو یوټیوب لیکم یوټیوب دا یوټیوب ته دلته ما ولیکل دلته راځو د دې کلر انتخابوم کلر تاسې ورته انتخابولی شئ دلته زیړ سور شین ټول کلرونه تاسې کتلی شئ چې کوم کلر ستاسې خوښ راغبر کړي دلته زیړ کلر ورکوم دا ما کلر ورکړو او په دې تمبنیل کې تاسې نور ایډیټ هم کولی شئ که تاسو غواړئ چې دا تمبنیل تاسې خوښ شوی وي او غواړئ چې موبایل کې سیف کړئ نو لومړی راځو دلته سیف کولو نه مخکې به لومړی تاسې په دې ځای کلیک کړئ دې ځای کې او په دا تاله باندې به کلیک یعنې لاک باندې به کلیک او دا به ټول سره یو کړئ په دې ګوډ کلیک کړئ دا ټول سره یو کړئ دا انځورونه بیا که یو شي ښه ده وګورئ دا اوس ټول یو شو مخکې چې به موږ په هر یو ګوته کېښوله وښورېدل وګورئ دا ټول یو شو نو اوس راځو دلته سیف کوو په ګالري کې سیف کوو دلته سیف دې ته راځو سیف ایمیج باندې کلیک کوو او دلته ګالري ته نو دا د تمبنیل جوړولو ویډیو ما په ګالري کې سیف کړه وروسته بیا تاسو ته په بله ویډیو کې دا ښیم چې څنګه کولی شو دا په یوټیوب چینل کې مو په خپله ویډیو باندې ولګوو که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ تر بلې ویډیو الله په امان